کمره کې ډېره زیاته خاموشي وه. د قاضي مخ ته 3 کسان ناست وو. قاضي صاحب ډېر سخت په سوچو په فکرو کې ورک و، ډېر پریشان و. چونکې د قاضي مخ ته داسې مسله راغلې وه چې د هغې مسلې فیصله کول هغه ډېر ګران کار و. ګرانو کتونکو، د قاضي مخ ته 3 کسان ناست وو. دا په اصل کې یو عبدالله دی، یو محمد قیس دی، یو لقمان دی. دا 3 سره ډېر ښه دوستان، یو د بل ډېر عزت کاوه، ډېر قدر یې کاوه او ډېر احترام یې درلودی. یو ورځ دوی په کمره کې شطرنج سره کاوه. لقمان او محمد قیس شطرنج کاوه. یو څه وخت بعد د شطرنج یو ګټی ورک سولو، نو لحاظه دوی په کمره کې ډېر پسې وګرځېدل، ګټی نه کړي پیدا. دوی خو یو بل ته ډېر قدر او ډېر احترام درلودی، نو دوی یو بل ته دا نه سوه چې دا ګټی د چا سره دی. نو په اخره کې دوی دا فیصله وکړه چې راځئ قاضي ته ولاړ شو، دا فیصله به په قاضي باندې وکړو. دوی چې قاضي له راورسېدل او قاضي ته خپله ګرده کیسه واوروله. نو قاضي چې د دوی کیسه ګرده واورېدله ډېر پریشانه سولو. بیا د دوی د فیصلې د حل دپاره دوی ته ویلې زه به دوی ته یو کیسه وکړم. ولې وخت په یو کلي کې 2 دوستان وو، د یوه نوم سپین ګل و، د یوه نوم تورګل. دا سپین ګل او تورګل ډېر ښه دوستان وو د ډېرې زمانې، او ټوله کلي به د دوی مثال ورکوي د ښې دوستۍ. یو وخت داسې وسو چې سپین ګل ته خپل پلار وویلې چې زموږ په ښار کې یو څه مځکې دي، ته ولاړ شه ښار ته، او د ښار مځکې ابادې کړه او پر هغه باندې خپل کار او روزګار شروع کړه. وایي سپین ګل او تورګل چې کوم وخت رخصت سره اخیستل، بیا دا وعده سره وکړه چې ما او تا به یو بل ته خط کاږو، او بله دا وعده وکړه چې ما او تا به همیشه یو بل ته رښتیا وایي، درواغ به نه وایي. 3-4 کاله بعد تورګل او سپین ګل ته خط ولیکئ چې دا کال زما د حج اراده شته، ته به زما سره د حج په سفر باندې ولاړ شې، ما او تا به دواړه حج وکړو. وایي دا خط چې څه وخت سپین ګل ته ورورسېدی، سپین ګل چونکې دوی 2 وعده کړی چې درواغ به نه سره وایي. وایي په دا وخت کې پر سپین ګل باندې سیلاب راغلی و، د ده ډېر تاوانونه سوي وو، چونکې دی دومره ستړی سوی و چې دی بلکل ناجوړه ولو. وایي دوی تورګل ته خط ولیکي چې دا وار زما ډېر تاوانونه سوي دي، زه د حج په سفر نه شم تللی. وایي دا خط چې برته تورګل ته راورسېدی، تورګل دا نیت وکړي چې زه به د خپل حج سفر پرېږدم، خپلې پیسې او د سفر سامان یې برابر کړي، د سپین ګل په خوا روان سو، د ښار په خوا باندې. وایي څه وخت چې د خپل سفر شروع کړي، په لاره کې یو ډېر خوفناکه ځنګل ورغلی. وایي ده دا نیت وکړي چې زه به دا ځنګل د ورځې په رڼا کې ګرده کراس کړم، ولې په دا ځنګل کې د شپې ډېر خطرناک حیوانان هم ولو او ډاکوګان هم ولو. ګرانو کتونکو، د ډېر کوشش وکړي چې دا ځنګل د ورځې په رڼا کې ګرده کراس کړي، خو لحاظه پر ده باندې شپه راغله، ده په هغه ځنګل کې خپل پړاو واچاوه. دی چې څه وخت د شپې پړاو واچوه، وایي هلته غله راغلو، دی غلو ویناوئ. وایي بیا دغو غلو ته خپله ګرده کیسه وکړه چې ما یو دوست سپین ګل نومیږي، موږ د حج په سفر باندې تلو، هغه د حج صفا ته سولو، ما دا پیسې راخیستې دا سپین ګل ته رسوم، که چیرې د سپین ګله صفا ته سولې نورې ګردې پیسې زه برته تیله راوړم. وایي د دا غلو سردار پر ده باندې بروسه وکړله، دی یې ایله کوي. وایي دوی چې څه وخت ښار ته رانږدې سولو، وایي سپین ګل د ډېرې خوشحالۍ دپاره ده له مخ ته ووتی د استقبال دپاره. وایي سپین ګل چې روان و، سپین ګل په یو کایي کې ایله سو. سپین ګل په هغه کایي کې چې څه وخت مړ سولو، وایي دی چې د سپین ګل کور ته راورسېدی چې معلومات ورته وسو چې بایي ستا دوست سپین ګل هغه وفات سوی دی. وایي دی ډېر پریشانه سولو، ډېر غمګین سو. وایي 2 ورځې د سپین ګل پر کور باندې تېرې کړلې. برته د غلو د سردار وعده ور په یاد سوله چې ما خو د غلو د سردار سره وعده کړې وه. وایي دی چې د غلو سردار له راغلی، بیا دا ګرده کیسه ورته وکړه. وایي د غلو سردار ډېر پریشانه سولو، ډېر ضعیف سولو. وایي بیا ده ته وویلې چې د ننه بعد زه ستا دپاره سپین ګل یم، زما او ستا به داسې ورورګلوي، داسې یاري به وي څنګه لکه چې ستا او د سپین ګل سره یاري وه. د هغه بعد د غلو سردار تورګل ته وویلې چې ته به خامخامه د حج په سفر باندې ځې. وایي دی د حج په سفر باندې واستاوئ. ګران کتونکو، دا ګرده کیسه چې قاضي صاحب و دغه 3 دوستانو ته وکړه، بیا ورته وویلې چې اوس یې ما ته راوښایست. په دا ګرده کیسه کې درګور د غټه قرباني چا ورکړه؟ سپین ګل غټه قرباني ورکړله، تورګل غټه قرباني ورکړله، که د غلو سردار ورکړله؟ وایي لقمان ورته وویلې چې درګور د غټه قرباني چې د هغه سپین ګل ورکړله، ولې چې دی د خپل یار د استقبال دپاره او په ډېره خوشحالي راووتی چې زه به د خپل یار استقبال کوم، او دی په لاره کې په کایي کې ایله سو، مړ سولو. وایي درګور د غټه قرباني سپین ګل ورکړله. محمد قیس ورته وویلې چې یا درګور د غټه قرباني چې ده هغه تورګل ورکړله، چې د خپل حج سفر یې د خپل یار دپاره پرېږداوئ، او ټولې پیسې یې خپل یار نه ورواخیستلې. خو عبدالله ورته وویل چې یا درګور د غټه قرباني چې ده هغه د غلو سردار ورکړله، په دې باندې یې ورکړله چې پر تورګل باندې یې بروسه وکړله، او دی سپین ګل ته ورلکئ، او برته بیا دی د حج په سفر باندې هم واستاوئ. خبره چې قاضي صاحب واورېدله، وایي ډېر خوشحاله سو. وایي بیا دوی 3 دوستانو ته وویلې چې اوس ته د دې مسلې فیصله کول ما ته ډېر اسانه سولو. بیا ورته وویل چې د دې شطرنج ګټی چې دی هغه د عبدالله سره دی. عبدالله چې دا خبره واورېدله،
وایي د خپله جیبه سې د شطرنج ګټې راوکاږي او قاضي صاحب ته یې پر ټیبل باندې کښېږدوي. او بیا عبدالله د قاضي صاحب څخه دا سوال وکړي چې تا ته څنګه معلومه شوله چې دا ګټې زما سره دی. وایي بیا قاضي صاحب ورته وویلې چې د کوم انسان څه طرح صحبت وي، څه طرح کردار وي، هغه د هغه کردار والا هم خوښوي، هم یې پر هغو باندې وسله هم یې د هغو سره محبت وي. چونکې تا ته غټ کردار د غلو د سردار د معلوم سولو چې درګور د غټه قرباني د غلو سردارو کړې ده، نو ما ته دا معلومه سوله چې دا ګټه ستا سره دی. کې محمد کیس او محمد لقمان ته غټه قرباني د سپین ګل او د تور ګل د معلومه سوله. نو ګرانو کتونکو امید لرم چې زموږ دا کیسه به ستاسو ډېره خوښه سوي او مخکې د سره شیر کړئ او په کمنټ باکس کې موږ ته خپل فیډبیک راکړئ. کور مو ده.